د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستان له کلونو راهیسې په افغانانو ظلمونه کړي چې اوس د افغان ځواکونو له لوري ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شو. ټولو ته معلومه شوه که نه په جلال آباد کې ګوره بمبار وکړه په یوه کور کې 17 نفره شهیدان یې ورکړل. نو دا خو د اسلام نه ډېره لرې خبره ده چې د موږ سره داسې عمل وکړو. د موږ مجاهدین انشاءالله ته سر و ته مال به ورته ولاړ وي اول تا آخره پورې د وطن دفاع کوي او موږ به کلک ورسره همکار یو. دا جنایت چې کړی موږ د دغه پاکستان په مقابل کې نر او ښځه لکه څنګه هم چې د روسانو سره جهاد کړی څنګه هم د امریکایانو سره کړی څنګه د تاریخ نه موږ نکونه د انګریزانو څخه هغو ته ماته ورکړي ته به انشاءالله الرحمن د خپل سر مال ته هر څه ورته تیر یو د دوی مقابله وکړو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان کې امن نه غواړي. زیاتوي دوی یې پر وړاندې له خپلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د یو جنایت نه دی د پاکستان په روژه مبارکه کې دی افغانستان باندې حمله وکړه او خلک شهیدان کړل. د هغې په مقابل کې د افغانستان پوځونو د هغې نه انتقام واخیسته انشاءالله ښه غچ یې واخیسته ښه انتقام یې ترې واخیسته او الله تعالی د نور هم توفیق ورکړي. نو که چیرې تر اوسه پورې خو همدغه نظامي ځواکونه دې ته اماده دي چې د هغه سره یعنې برخورد وکړي جنګ مقابله وکړي بلکې ټول خلک د رعیت خلک حتی نر او ښځې دا ټول اماده دې ته دي چې موږ د امارت سره اماده یو کله چې موږ ته غږ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت ولسونو بار د خپلو غازیانو د ملاتړ په موخه غونډې او لاریونونه ترسره کړي او د جګړې لومړۍ کرښې ته د ستنېدو په موخه د زمینې برابرولو غوښتنه کوي.